په کویټ او باجوړ کې چاودنو پاکستاني پولیسو ته مرګ ژوبله اړولې. د کابل غږ مینوالو سلامونه او ښې چارې. د بشپړ راپور لپاره زموږ چینل سبسکرایب او دا ویډیو مخکې شیر کړئ. پاکستاني چارواکي وایي چې د باجوړ سیمې د راغان د اوبو بند په ساحه کې د سرغاړې په یو چاودنه کې لږ تر لږه د پولیسو 2 سرتیري وژل شوي دي. په کویټه کې بیا بلې چاودنې هم 4 تنه ټپیان کړي دي. د شنبې په ورځ د 2023 کال د نوامبر میاشتې په 14مه پاکستاني چارواکي وویل چې د باجوړ د راغان د اوبو بند په سیمه کې پر پولیسو د سرغاړې منځ چاودنه شوې چې له کبله یې 2 تنه پولیس سرتیري وژل شوي دي. د باجوړ د پولیسو مشر عبدالصمد خان د یادې پیښې په هکله وویل چې د پولیسو دغه 2 تنه افسران د راغان د اوبو بند په سیمه کې پر امنیتي دندو موظف ول چې د نامعلومو کسانو له لوري ورباندې د سرغاړې بم چاودنه شوې ده. د دغه پولیسو چارواکو په خبره په پیښه کې د پولیسو 2 افسران وژل شوي او دا چې د یادې پیښې په تړاو یې پلټنې پیل کړې دي. تر اوسه پورې کومې ډلې د دغه برید مسؤلیت نه دی منلی. د پاکستان د خیبر پختونخوا په باجوړ او نورو سیمو کې د پاکستاني طالبانو ډله فعاله ده او وخت نا وخت پر پاکستاني امنیتي اهدافو بریدونه کوي. دغه سیمه تر ډیره پورې د ټي ټي پی یا پاکستان طالبانو یو له مهمو پټنځایونو څخه شمیرل کېده. نو د پاکستان د فوج له لوري د فوځي عملیاتو په نتیجه کې دغه سیمه د پاکستاني طالبانو له حضوره پاکه شوه. په افغانستان کې د طالبانو تر واک ته رسیدو وروسته پاکستاني طالبانو هم پیاوړي شوي دي او په دې وروستیو کې په پاکستان کې خپل بریدونو ته شدت ورکړی دی. بل لوري ته دغه ترهګره ډله په دې وروستیو کې له پاکستان سره پر خبرو بوخته وه او د ځینو راپورونو پر اساس د پاکستان حکومت او د پاکستاني طالبانو ترمنځ پر یو میاشتني اوربند هم توافق شوی دی. د پاکستان په کویټه ښار کې هم پر پاکستاني امنیتي سرتیرو برید خبر ورکړ شوی دی. همدا نن د شنبې په ورځ د کویټې ښار په یو مارکیټ کې په یو موټر سایکل کې په لاس جوړ شوي یو ماین چاودنه کړې چې له کبله یې لږ تر لږه 15 تنه ټپیان شوي دي. د دې سیمې د پولیسو یو چارواکي عصمت الله د یادې پیښې په هکله ویلي چې په ټپي شویو کسانو کې یو نجلۍ او د پولیسو یو افسر هم شامل دی. د دغه پولیس چارواکي په خبره په پیښه کې د ټپي شوي کوچنۍ نجلۍ روغتیایي وضعیت ترینګلی دی او دا چې د مور وضعیت یې ښه دی. تر اوسه پورې د دغه برید مسؤلیت هم چا پر غاړه نه دی اخیستی. ګرانو مینوالو د ورته مطالبو او خبرونو دپاره زموږ یوټیوب چینل سبسکرایب او دا ویډیو مخکې شیر کړئ. د الله په امان.